سلامونه. حکومت وایي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل پر مهال دغه وسلوالې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو وړ نه دی. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي طالبان هڅه کوي چې د مذاکراتو پر مهال تاوتریخوالی د باج اخیستنې په توګه وکاروي. د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیرو 2 اونیو کې 121 ملکیان شهیدان او 336 ټپیان کړي دي. د ولسمشر غني د تازه فرمان له مخې د ښځو عالي شورا جوړیږي. د ښځینه حقونو مدافعینو او مدني ټولنو په ګډون د 26 دولتي او نادولتي ارګانونو استازي به د یادې شورا غړیتوب ولري. د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 2 اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښو د معایناتو کچه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده، خو لا هم کورونا وایرس تر بشپړ کنټرول لاندې نه دی. او د پاکستان لوی درستیز جنرال باجوه د سعودي پخلا کولو لپاره ریاض ته ځي. سعودي تازه پاکستان ته ورکړي $1 میلیارډ پور بیرته واخیست او د نورو 4.2 میلیارډ ډالرو پور او تیلي مرستو درولو خبره یې وکړه.